زموږ سره په سټوډیو کې صحافي عدنان خان هم موجود دی. عدنان د کوم خبرو کوم یو خبر اوس شیر کړلو د وزیرستان انګور اړې سلور پولینګ سټیشنو ووټرانو د انتخابي عمل نه د بایکاټ اعلان کړی دی. دا څه وجه دی کېدلی شي مطالبې نه دي منظوري شوی؟ جی بالکل نور تاسو څنګه خبر وکړو نو همدغه خبره چې مطالبې هغوی نه دي منظور شوي دوی د وړاندې نه چې دغه احتجاج جاري و په کار دغه ضلع انتظامي له همدغه وجه د نه وړاندې چې الیکشن د ورځ راغلی وي دغه انتخابي عمل شروع شوی وي لکه نن چې اوس د پولینګ عمل چې دی هغه روان دی او انتظامیه چې د هغه اوس ځي او د مظاهرینو سره چې کوم دی مذاکرات کوي د مذاکرات وروسته به دغه خلک ځي هغه ووټ اچوي نو یقینا چې دغه هم د ضلع انتظامي له په کار چې د نه وړاندې تللی وي 2 ورځې وړاندې تللی وي هفته وړاندې تللی وي هغوی ته تبه تسلي کړې وي هغوی سره مذاکرات کړی وي او دغه پولینګ دی چې دی دغه خلک آماده کړی وي چې دوی راغلی وي او نن یې خپل ووټ چې دی هغه پول کړی وي. عدنان دې له وجې د پولینګ عمل څومره متاثره کیدی شي په داسې وخت کې چې موږ د انتخابي عمل نه بایکاټ وکړو؟ جی بالکل نور بایکاټ خو چې متاثره کېدل نه بایکاټ خدا شو چې تاسو بالکل ووټ حق چې دی هغه استعمال نه کوي په خپل یو حلقه کې نو هغه باندې کېدی شي چې کوم ځای کې بایکاټ یا چې کوم ځای کې الیکشن ملتوي شي نو بیا په هم انتخابات کېدی شي. خو د دې نه اوس چې کوم جنرال الیکشن دی په ټول ملک کې عام انتخابات دي نو دغه شان یو نیمه حلقه څنګه تاسو په تر څلور حلقو کې چې دی انتخابات ملتوي کړی شوی دی هغه به هم روسته کېږي نو په یو حلقه کې انتخابات ملتوي شي هغه به د دې نه پس چې دی بیا په هغې باندې انتخابات کېدی شي. خو داسې لږو پولینګ سټیشنو کې 2-3 پولینګ سټیشنو باندې چې کله د پولینګ عمل چې دی هغه منقطع شي یا چې دی د ځنډ ښکار شي نو یقینا چې دغه د الیکشن کمیشن دپاره هم مسله چې د هغه پیدا شي ځکه چې په نورو پولینګ سټیشنو باندې ووټونه چې دی هغه پول شوي دغه نتیجو کې چې دی بیا جوړول چې دی هغه ورته ګران وي. نور اوس چې دی د 15 غنټو نه هم کم وخت چې دی هغه پاتې دی او تاسو څنګه خبره وکړه چې څومره متاثره کېدی شي نو یقینا چې د 15 غنټو کې که زه ووایم نو یو ووټر که هغه اوس روان هم شي نو ډېره ګرانه ده چې هغه خپل ووټ پول کړي ځکه چې د پولینګ سټیشنه پورې رسي بیا په پولینګ سټیشن کې په قطار کې ودرېږي بیا د پولینګ سټیشن ته ورننوځي او هلته هغه د ټول پروسس نه تېرېږي نو دغه 15 بجو پورې به وخت رسېدلی. بیا الیکشن کمیشن له پکار دی چې لږ وخت سیوا کړي د هغوی لپاره چې کوم ځای کې لږ تاخیر ښکار شوی و او لږ لیټ شروع شو. بالکل نور دا خو ضروري ده چې الیکشن کمیشن هم دغه فیصله به اخیستې وي په ځینو علاقو کې او اخلي هم په مختلفو علاقو کې. بل دغه خبرې چې کوم 15 بجې چې کله دغه وخت ختم شي نو کوم خلک چې په پولینګ سټیشن کې موجود دي هغه پولینګ سټیشن ته داخل شوي د پولینګ سټیشن دروازه چې د هغه بند شي ولې د هغې نه پس دی کوم خلک په پولینګ سټیشن کې موجود دي هغه ووټ اچولی شي. خبره تاسو د بایکاټ وکړه نو د بایکاټ په صورت کې چې دی هغه ځای کې خو ووټ ظاهره خبره ده چې خلک ووټ اچول نه غواړي او هغه چې دی د انتظامیې خلاف احتجاج باندې نو بیا خو بایکاټ نه دغه سره پولینګ عمل چې دی هغه یقینا چې بل وخت په بیا په دغه پولینګ سټیشنو باندې چې دی هغه پولینګ کولی شي. نن ورځ په دغه چې کوم دغه علاقې خلک دی یقینا چې هغوی د ووټ د حق نه چې دی هغوی محروم پاتې شو. دغه بنیادي جمهوري حق دی د دې نه محرومه کول د یو تن هم چې دی هغه نه دی کول پکار چې څوک هم د ووټ نه چې دی هغه محرومه پاتې شي. عدنان خان دې نه وړاندې موږ یو خبره اوس شیر کړلو چې یو پولینګ سټیشن باندې د فایرینګ واقعه هم مخې ته راغلې ده. دا ولې د الیکشن کمیشن په سکیورټي باندې سوال پورته شو؟ د سکیورټي ذمہواري چې دا هو زموږ پاک فوج پولیس او دغه شان سیول عام فورسز چې دی هغه لګیا دي سکیورټي ذمہواري. خو خبره وکړو دغه مومند علاقو په حواله باندې نو دغه قبایلي ضلع ده اوس چې دی قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوي هم دي خو په دغه علاقو کې ډېرې پخوانۍ دښمنۍ چې دی هغه موجود دي دغه شان د ځمکو لاندې موجود دي همدغه شان واقعیات چې دي اکثر په عدالتونو کې هم مخې ته راغلي دي چې دغه خلک د خپلو دښمنو په سر باندې چې دی په عدالتونو کې هم ډزې وکړي په جوماتونو کې هم ډزې وکړي په یو بل باندې وکړي او یو کې بل نور تاسو خبره وکړه د پولینګ عمل چې دی د هوایي ډزو سره ډېر زیات متاثره کېږي ډېر زیات خلک چې دی هغه د یېرې ترخې ښکار شي په خصوصي توګه باندې کو خبرو وکړو مشران یا زنانه چې دي هغوی د یېرې ترخې ښکار شي بیا پولینګ سټیشن ته چې دی ووټ اچول نه راځي نو دغه چې د الیکشن په نتیجو باندې چې دی ډېر غټ اثر ورځي او بل چې امیدواران کم دي یو امیدوار په ګټه کې چې دی هغه غټ کردار ادا کولی شي د بل امیدوار په بیلات کې چې دی دغه ډزې او دغه شان بدامني یا داسې صورتحال جوړول چې ووټران چې دی هغه افراطفری ښکار شي یا د یېرې ترخې ښکار شي نو یقینا چې دغه چې دی یو سوالیه نښه ده چې په داسې دغه مخنیوي ضروري دی او دغه شان ووټرانو له پکار دی چې داسې حربونه چې دی د هغې نه ونه یېرېږي ځکه چې وخت ډېر لږ پاتې دی او دغه موقع چې دا که بیا راځي هم نو په پاکستان غونډه ملک کې 15 کاله بعد چې دی هغه آئین توګه باندې به دغه انتخابات کېږي نو 15 کاله چې بیا موږ انتظار کوو د هغې نه ښه ده چې اوس موږ لاړ شو او خپل ووټ چې دی د خپلې خوښې امیدوار ته
هغه په پولینګ سټیشن باندې ورکو که دغه په کوم ځای کې انتخاباتو عمل چې دی هغه ملتوي خو بل وخت په هغه ځای کې بیا پولینګ کېږي هغه ځای کې به بیا ووټ واچولی شي په کومو ځایونو کې چې د پولینګ عمل روان دی نو که قطار اوږد دی که لنډ دی که ستاسو دا پولینګ سټیشن چې دی هغه لرې دی که نږدې دی پکار ده چې ټول ووټران چې دي نارینه او زنانه خپل ووټ حق چې دی هغه ضرور استعمال کړي چې څومره ټرن آوټ سی وایي نو یقینا چې دغه فیصله کې به بهتري راځي چې کوم انتخاب کېږي په راتلونکي وخت کې د حکومت نو هغه به بهترین فیصلې چې دي د ولس نمائندگان به د ولس په ووټ پر راغلي نو یقینا چې هغه به د ولس مسلې چې دي هغه بیا حل کولی شي. جی صحیح مو سره کوم رپورټ دی دا وخت جی صحیح د عدنان ځمکني حقایق معلومه و چې ګراوند ریالټي سره زموږ مختلف ریپورټرز چې کوم دي هغه مختلف پولینګ سټیشنز کې دا وخت موجود دي موږ ته هغه پولینګ سټیشن نه تفصيلات وړاندې کوي چې څنګه انتظامات شوي دي څه شکایت ترلاسه شوي دي او ووټینګ عمل څنګه روان دی نو په خبر کې د عامو انتخاباتو لپاره د ووټینګ عمل روان دی د خلکو په مزه پولینګ سټیشن ته راتلل شروع شوي دي په دې کې په ویلچیر ناست یو خصوصي تن هم چې د انتخاباتو لپاره ډیر پرجوش دی زموږ همکار محمد ارشاد دغه خصوصي تن سره موجود دی. محمد ارشاد خصوصي ووټر جذبه تاسو څنګه ګورئ شریک کړئ را سره؟ جی بالکل پیښور کې هم انتخابي ګهما ګهمي چې کوم نو هغه شروع شوې ده او د ووټرانو پولینګ سټیشن ته راتګ چې کوم نو پاکي هم په قلاره تیزی چې کوم نو هغه روانه ده دا وخت منګه په ګورګټلي کې موجود یو باباجي دی هغه په خپل معذور هم دي خو هغه هم په ویلچیر کې دی د ووټ استعمال لپاره چې کوم نو هغه روان دي دغه سره خبرې کو. بابا السلام علیکم. السلام علیکم جی څنګه حال جی؟ بابا تاسو دغه مې د نن د ووټینګ ورځ ده څومره پرجوش دی د ووټ لپاره او دا ووټ اچول څومره ضروری ګڼئ؟ دا ووټ ضروری په دې ګڼو چې دا د قوم یو حق دی دا ادا کول پکار دي او دا چول پکار دي ووټ او مونږ ځان له نوې نماینده دغه کو چې دا مهنګای او دا ګیس پرابلم دا حل شي. تاسو غواړئ چې کوم څوک راشي نوې کسو هغه تاسو دا چې کوم مسلې دي مهنګای دا بیروزګاری دا به چې منتخب حکومت راشي څه کمه وبکې راشي یاره ښکاري خو راتي نوې لیډر چې راشي که نه انشاءالله هغه به قوم دپاره څه نه څه کوي چاهې مسلم لیگ دی که نواز شریف دی او که دغه دی نیشنل والا دی خو زما پوره پخته یقین چې دی هغه پی ټی آی باندې دی او جی جی بابا جی وایي چې کوم انتخابات دي د هغې لپاره پرجوش دي روان دي وایي چې دغه د خپل ووټ حق چې کوم دی هغه به استعمالوو خو دوی وایي چې که هر څوک هم په اقتدار کې راځي د عوامو چې کوم مسایل دي ګراني ده مهنګایي ده دغه به ختمولي. جی صحیح مننه محمد ارشاد د تفصیلاتو لپاره.